ګورئ که نه یو مسلمان د بل مسلمان مدد نه کوي یو مسلمان باچا د بل مسلمان مدد نه کوي ورته ګوري مالداره سړی په ګاډي کې ناستي د ګاډي نه راکوشي څرنګې قدمونه اخلي څرنګې مزل کوي مسلمانان به په خپلو منځ کې په جنګونو باندې اخته وي ګورئ که نه یو مسلمان د بل مسلمان مدد نه کوي یو مسلمان باچا د بل مسلمان مدد نه کوي ورته ګوري مدد یې نه کوي تاسو ولید د فلسطین حالات د یو بل مدد به نه کوي نه به پبلک عوام کوي نه به حکومتونه کوي ګورئ که نه څومره خلک شهیدان شو څومره علما شهیدان شو شرین خلقا ظالمان بدبخت خلقا د دین نه جدا خلقا دا په نیکانو خلکو ظلمونه کوي ګورئ که نه څومره خلک شهیدان شو څومره علما شهیدان شو دا د قیامت لویه نښه ده ګناهګار دی گواہی به نه پټې گواہی به د چا د پاره هم نه کې په چا باندې به هم نه کې د الله دپاره به کې څوک خفه کېږي خوشحالېږي که دې پټه کړه زړه دې ګناهګار دی او گواہی دې که په دروغو وکړله د دروغو گواہی دا د شرک برابره ده مخکې به یې په 10,000 روپۍ هم کوله الله د نبی نه تورې وي نه اوس به یې لکه قلم په لاس کې ورکړه او ټوپک دې واخله دا د چا دا په کوم مذهب کې دي په کوم دین کې دي چې ټوپک دې واخله او قلم له ورکړه دا غلطه خبره ده آیا پلار دې مړ دی میخ حلاله کو پلانکي دی کې ملک راوغواړه او ټوپک مار راوغواړه 10 کسان ورپسې دي او ما صدقه کړې ده خدای دې تام غر کې خدای دې سره صدقه هم غر کړي ستا په ګاونډ کې خو کونډې ښځې سوال کوي ستا په ګاونډ کې یتیمان دي ستا په ګاونډ کې غریبانان دي او دا ما ته الله په نامه دواړه بوټان دي وجېدلې جامې دي او یوې ښځې نه ډوډۍ سپي ویې وړله ویل دا الله په نامه دي دا زما ستا صدقه ده آیا پلار دې مړ دی میخ حلاله کو پلانکي دی کې ملک راوغواړه او ټوپک مار راوغواړه 10 کسان ورپسې دي او ما صدقه کړې ده خدای دې تام غر کې خدای دې سره صدقه هم غر کړي دروغ یا دروغجنې صدقه داسې ستا په ګاونډ کې خو کونډې ښځې سوال کوي ستا په ګاونډ کې یتیمان دي ستا په ګاونډ کې غریبانان دي ته میخه دې دپاره لاړې په واده باندې یا په قراده باندې چې بابا خدای وبږي په بابا کې د بخلو ځای نشته دی هغه دومره ظلمونه کړي پردي بریدونه یې والي دي الله نبی په سفر روانو په یو ځای کې دمه وکړله پیدل مزلې وي شړې دي دشتې دي زرزري دي صحابه ولې کار وکړو یو ونه وه د کیکر هلته د کیکر ونې دي که تاسو تللی وئ نورې ونې خو نشته دلته دا غټې غټې ونې شنډۍ ده او توت دی او د پیلو ونه ده د پلانکي ده دا ونې نشته هلته یا غز دی غد اوس ختم شوی دی وړې وړې ونې دي کیکرو یو کیکر د ونې نه د الله نبي لاندې وی ته به دلته دمه وکړي موږ به خواره شو وعلق سیفه د الله نبي توره ځوړنده کړله الله د نبي نهه تورې وي نهه الله د نبي نهه تورې وي نهه اوس به یې لکه قلم په لاس کې ورکړه او ټوپک دې واخله دا د چا دا په کوم مذهب کې دي په کوم دین کې دي چې ټوپک دې واخله او قلم له ورکړه دا غلطه خبره ده د الله نبي فعلق سیفه او تورې ځوړنده کړله فجاء اعرابین یو بانډاچي راغی وسل سیفه او تورې راویستله فقال من یملک مني ویل ای محمد څوک به دې رانه خلاص کړي
تا به زما نه څوک خلاص الله نبی ته ویل الله خلاصول والا څوک دی الله الله به مې خلاصوي کتابونه لیکي فارتعدت یده لاسونه یې وړچېدل وسقطا وغورځېده او تورم دې وغورځېده الله نبی ویل تا به رانه څوک خلاصوي ویل بس رحم را سره وکړه معامله د رحم وکړه انصاف الله نبی پرېښود نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې و ابو بکر ورسره ملګری و فجاءت امرأة ابو لهب د ابو لهب ښځه راله وفي يدها فهر تیره ګټه وسوه په لاس کې ویل ابو بکر بلغني ان صاحبك قد يهجو علي ویل ستا ملګری په ما پسې خبرې کوي ستا ملګری پیغمبر اسلام ناست دی لقد اخذ الله بصرها الله پاک په سترګو ړنده کړل ابو بکر هم ناستی دی او د الله نبی هم ناستی دی ابو بکر اینی او د الله نبی نه اینی ویل که چېرته ما دا ولیدو لأضرب فاه بپهره ویل په دې ګټه وله دا خوله ولم او هغه ناست دی ستا چاچي راغلی وه اروا تا ونه لیده د الله نبي ویل ما خو ولیدله الله په سترګو ړنده کړه زه یې ونه لیدله ما او موږ او تاسو اوخره او وسکې او جامې دي او ګاډی دی او باباګان چې د بډوبو باندې کینی دروغ وایي یا خوبونه کوي او هلکان دا چل کوي او وایي زه به جنت ته ځم دا د لامدو خړ خیرات دی چې په ناول داسې خوري ته به جنت ته ځي ته په آینه کې ځان ته وګوره ته د جنت ته تللوی جنت ته چې څوک ځي د هغې کردار ته وګوره کردار ته په جنگ حنین کې یو سړی دی نوم یې دی شیبه وی زما پلار او زما تره د پیغمبر اسلام تره حمزه قتل که او ما دا کوشش دا کو چې زه به دا پیغمبر قتلوم پسې ګرځېدلم به چې یو موقع به مو زما چې دا قتل کم فدنوت الیه الله نبی له شا طرف رالم چې کله رالم ارتفع الی شوط من النار ما پس یو لمبه د اور راله د اور لمبه راپسې راله د برېښنا نه تېزه وه فولیت هاربا په منډه روان وم هر څه مې پرېښوده شیبه وایي او ما د پیغمبر د قتل اراده کړې وه ما پسې لمبه راله منډې مې والې ما ته د الله نبی ویل یا شیبه ای شیبه چېرته ځې فدعاني زه یې راوغوښتم خواله یې رالم زما خواله راشه ایسې خواله رالم خواله چې رالم فوضع يده على صدري زما په سینه باندې خپل لاس مبارک کېښوده شیبه وایي زما په سینه باندې لاس کېښود وکان ابغض الخلق الی او شیبه وایي ما ته په ټول مخلوق کې ناخوښه سړی ما ته دا پیغمبر دشمن کاره کېد چې لاس مبارک یې زما په دې سینه باندې کېښوده فصار احب الخلق الی وی په ټول مخلوق کې الله ما ته پیغمبر اسلام محبوب کو او زما خوښ شو زما ستا په مړي کې د پیغمبر طریقه شته زما ستا په واده کې د پیغمبر طریقه شته ما ته چې کور جوړو د پیغمبر طریقه پکې شته زما ستا په جامو کې د پیغمبر طریقه شته کومه خبره چې د ګټې خلک یې کوي که نه او بیا په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو ګټه ده نیکو پوزاله فرمای پوزاله د الله نبی په خانه کعبه کې چېرته و خانه کعبه کې زه پسې داسې ګرځېدلم
د مکی فتح مکی په وخت کې زما اراده دا وه چې زه د اذان له بېمو ځم چې قتل یې کړم فتح مکی دور وایي ده چې د الله نبي دور فدنوت الیه د الله نبي دور نږدې شوم اراده مې بدله وه د قتل اراده وه ما ته د الله نبي ویل یا فضاله ای فضاله ماذا تحدث فی نفسک زړه کې دې څه اراده ده سوچ دې څه دی فکر دې څه دی په کوم غرض راغلی ما ویل لا شیء هېڅ شی نشته ویل نه فدعانی زیر وغوښتلم خواله چې خواله یې رالم نو ما ته څه وایي فضحک د الله نبي وخندل فوضع يده على صدري الله نبي خپل لاس مبارک راواخیستو زما په دې سینه باندې کېښود رنجش و زما په سینه کې چې کوم بغض و زما په سینه کې چې کومه کیسه د کینې او د عداوت و دشمنۍ وه الله تمام په تمام ختمه کړله د الله تعالی د نبي محب جوړ شو پیغمبر اسلام چې ماشوم و د ابو طالب کبه و وکان نبی سلم فی بیت عمه د ابو طالب په کور کې به د ماشومانو سره به و فاذا اکلوا شبعوا ورووا و پیغمبر اسلام به چې د هغوی په کور کې خوراک کوو د ماشومانو سره ټول خلک به زر مړېده ښځې سړي واړه زر به ماړه شو او چې اوبه به یې څښلې په لږ اوبو به یې کار وشو و اذا غاب عنهما چې پیغمبر اسلام به نه وویل موږ به نه مړېدلو په ډوډۍ کې به برکت نه و په یو شي کې به برکت نه و